پاکستانی رسنیو دغه عکس خپور کړی ده او ورته یې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي په مرکز کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله چاودنه رامنځته شوې ده چې په کې د ټي ټي پي لوړپوړي مشران چې تر شمیر یې تر 15 پورې رسیږي وژل شوي دي. خو که دغه عکس ته ځیر شو په دې عکس کې هیڅ هم داسې نه معلومیږي چې هغه د له دې پیښې سره سمون وخوري، ځکه دغه پیښه چې رامنځته شوې په یو هوټل کې رامنځته شوې ده او په دغه هوټل کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. خو دغه عکس کې هیڅ هم نه ښکاري چې ګواکې دا د یو هوټل وي، بلکې دغه عکس یو داسې عکس ده چې هیڅ صورت باندې دا ترې نشي ثابتېدلی چې دا د واقعا هغه هوټل وي چې هلته دا پیښه رامنځته شوې ده. خو حقیقت دا ده چې دغه پیښه د وزیرستاني کډوالو په یو هوټل کې رامنځته شوې ده چې دغه هوټل کې د یو سترې ګاز ډبې چاودنه رامنځته شوې ده چې د هغې له امله دغه پیښه شوې ده، نه د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په خوست کې په یو هوټل کې چاودنه شوې ده. د دغې چاودنې له امله عامو هیوادوالو ته مرجوب لاوښتي، خو پاکستانی رسنیو بیا داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په یو مرکز کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله چاودنه رامنځته شوې چې په نتیجه کې یې 15 تنه د ټي ټي پي افراد وژل شوي دي. دوی د 3 تنو کمانډرانو یا مشرانو نومونه هم یاد کړي چې په دغه پیښه کې وژل شوي دي. خوست له پاکستان سره پروت سرحدي ولایت ده چې د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. کله چې پاکستانی پوځ په وزیرستانونو کې عملیات کول، د وزیرستان عام خلک د خپلو مالونو همدا ډول خپل ځانونو د بچ کولو لپاره د افغانستان خواته راواوښتل او هلته په خوست کې میشت شول. څو ځلې د بهرنیو اشغالګرو لوري په هغوی بمباري وشو چې پکې عام وزیرستاني کډوال په شهادت رسیدلي. همدا ډول تیر کال د پاکستانی ځواکونو له لوري په دغه عامو وزیرستاني کډوالو باندې هوایي بریدونه وشول چې په نتیجه کې ځینې عام وزیرستاني کډوال په شهادت رسیدلي وو. هغه وخت د افغانستان حکومت ویل چې دغه حمله یې د افغانستان د اولیا مقاصدو لپاره زغملی او بیا ځل لپاره به هیڅ هم داسې ونه زغمي که چیرې پاکستان دا ځل داسې کوم کار وکړي نو په ضرور به یې ورته سزا ورکړي. له هغې وروسته چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر داسې ګنګوسې خپرې کړې چې ګنې د افغانستان په داخل کې عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت په یو تونده اعلامیه کې چې ویلي وو افغانستان بې صاحبه ملک نه ده او طالبان د خپل ملک په دفاع باندې له هر چا څخه ښه پوهیږي. په دغه تونده اعلامیه کې پاکستان ته ګواښ شوی چې د افغانستان په اړه دغه سیاست ته تغییر ورکړي. خو اوس د دغې پیښې حقیقت څه ده؟ دا چې پاکستانی رسنۍ په ډیره شد و مد سره دا وایي چې ګواکې دلته د ټي ټي پي په مرکز کې چاودنه شوي او دغه چاودنه د چاودیدونکو مواد چې هلته ځای په ځای شوي له امله رامنځته شي. خو د دې پیښې اصلي حقیقت څه ده؟ دغه پیښې اصلي حقیقت دا ده چې دغه پیښه د وزیرستاني کډوالو په یو هوټل کې منځته راغلی. په دغه هوټل کې یوه غټه ګاز ډبه وه چې هغه چاودېدلې او له امله یې ځینې عام وزیرستاني کډوال په شهادت رسیدلی دي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. خو دا چې پاکستانی ځواکونه ادعا کوي چې ګواکې دا ځای په ځای شوي چاودیدونکي موادو دا هیڅ حقیقت هم نه لري. دوی په دې توګه غواړي د افغانستان نوی حکومت له خوږې ګوتې ونیسي او دا ثابته کړي چې ګواکې د ټي ټي پي مراکز په افغانستان کې شتون لري او دوی له هغه ځای څخه په افغانستان باندې بریدونه کوي. دوی په دې توګه غواړي چې طالبان تر فشار لاندې راوولي ترڅو په ټي ټي پي فشار راولي چې په پاکستان کې خپل عملیات ودروي. د دغې پیښې اصلیت همدا ده او بس د دې په اړه نورې کیدونکې ټولې خبرې له حقیقت څخه لرې دي. یوه بله خبره چې هغه د افغاني ټامیانو د جمهوریت د تښتېدلو پاتې شونو چې په میډیا کې فعال دي هغوی غوغا جوړه کړې ده چې پاکستان په خوست باندې برید کړی ده او طالبان غلي دي. خو هغه څه چې حقیقت دی هغه د یو ګاز ډبې چاودنه ده چې په یو هوټل کې شوې ده او دغه هوټل د وزیرستاني کډوالو و. دغه هوټل د ټي ټي پي مرکز نه بلکې یو عام هوټل و چې په دغه هوټل کې کومه چاودنه ماودنه نه بلکې یوازې د ګاز ډبې چاودنه شوې ده. خو دغه ټامیان چې تر پرونه یې پاکستان خپل دښمن ګڼه د هغوی راپورونه چې د افغانستان په اړه خپرېدل د افغانستان پر ضد یې ګڼل
په هر حق او ناحق ځای کې به د پاکستان پر خلاف ولاړ وو. نن ولې د هماغه پاکستان پر خبره باندې عمل کوي او د هماغه پاکستان په خبره باندې روان دي او د خپل افغانانو خبره نه اوري. دوی له د پاکستانی میډیا هغه خبرونه راخلي چې د پاکستان لخوا دا ادعا شوې چې ګواکې دوی په خوست حمله کړې ده. حتی هغوی هم داسې نه دی ویل چې دوی په خوست حمله کړې، بلکې داسې په میډیا کې وایي چې د ټي 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 په یو مرکز کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله چاودنه رامنځته شوې ده. خو دوی بیا وایي چې نه، پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده او د پاکستان د میډیا هغه راپورونه چې په دې اړه نشر شوي دي د سند په توګه ذکر کوي. خو دوی ولې خپل پخوانی دښمن اوسنی دوست ګڼي او هغه څه چې پخوای د دوی خبرې نه منلې اوس ورته د هغوی خبرې محترمې دي او د هغوی خبرې مني. خو که حقیقت ته وکتلی شي، دوی نه د خپل هیواد سره مینه لري او نه د خپل ولس سره، یوازې د خپل واک او عیش او عشرت او خپل عیاشۍ سره مینه لري او غواړي یو ځل بیا ملت په جنگ واچوي او دوی خپلې خارجي پروژې عملي کړي او ځان ته ګټې وکړي، خپلو بچیانو ته په خارج کې کورونه واخلي او دومره سرمایه جمع کړي چې تر کړوسیانو پورې وشي. هغه عکس ته چې د پاکستانی میډیا له لوري خپر شوی ده، معلومیږي چې دغه عکس هیڅ داسې نه معلومیږي چې دا د یو داسې ساحه وي چې هغه د افغانستان وي، بلکې یوازې یو څو سرې لمبې ښکاري او خواته یو څو تورې خاکې ښکاري. نور هیڅ داسې هم نه ښکارېږي چې دغه عکس د دې په ثبوت کې وي چې ګواکې دا واقعا د ټي ټي پي مرکز ده. دوی همدا ډول اسلامي امارت ته د پیغور په ډول وایي او د پاکستانی میډیا هغه خبرونه مخې ته ږدي چې هغوی د افغانستان پر خلاف نشروي. خو دوی اوس په دې باندې هم باور کوي او اسلامي امارت ته یې د دلیل په توګه وړاندې کوي او ورته وایي چې دا د پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې، تاسې ولې غلي یاستئ؟ خو هغه څه چې خپل ورونه ورته وایي هغه نه مني. خو هغه څه چې پاکستان وایي دوی کلک د دلیل په توګه نیولې، وایي نه، پاکستان حمله کړې ده. پاکستان په یو داسې اقتصادي حالات کې ده چې د پاکستان د دیوالیه کېدو او نه دیوالیه کېدو خبرې روانې دي. دوی په داسې حالات کې نه دي چې افغانستان سره اوس جګړه وکړي او نه هم د دې وس لري چې افغانستان باندې حمله وکړي. دغه وزیرستاني کډوال چې په خوست کې میشت دي، د وزیرستانیانو له جنگ څخه افغانستان ته یې پناه راوړې ده او دلته یوازې د خپلې سرپناه لپاره راغلي ترڅو سرونه یې په امن شي. خو افسوس د هغه ټامیانو په حال ده چې د خپل ملت له څنګه تښتېدلي دي، اوس په خارج کې میشت دي او هغه څه چې پرون یې د پاکستان پر وړاندې په هره خبره کې چې پاکستان ویله که هغه حق وه او که ناحقه وه، دوی به ویل چې پاکستان د افغانستان دایمي دښمن ده او ترڅو چې پاکستان نه وي وران شوی افغانستان تر هغې پورې امن پکې نه راځي. خو نن ولې بیا د هماغه پاکستان مني؟ ځکه د پاکستان استخباراتي ادارې غواړي چې داسې څه په ثبوت ورسوي چې ګواکې ټي ټي پي له افغانستان څخه حمایه کیږي. دوی د دې لپاره ډیر زیات پلانونه هم جوړ کړي دي. یو ځل یې د افغانستان په خاوره په همدغه وزیرستاني کډوالو باندې بمبار وکړ، د دې لپاره چې وښیي چې دلته ټي ټي پي مشران او یا هم نور کسان اوسېږي. دوهم ځل لپاره هلته په بنو کې یو زندان قصه رامنځته شوه. هغه نفر چې دوی ویډیو خپره کړه هغه هم یو استخباراتي چالو. دوی غوښتل په دې توګه نړیوالو ته وښیي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي مراکز شتون لري.